السلام علیکم ورحمت الله. په دې ورځو کې بین الافغاني مذاکرات په قطر کې شروع شوي دي چې دا ډیر یو تاریخي ورځ ده د افغانانو لپاره. د یونیسف یو راپور وایي چې په افغانستان کې 1.6 میلیونه یتیمان شته، یعنی شاوخوا کېدای شي دا خو هغه راجستر شوي دي، د څخه به ډیر هم وي. او بعضې راپورونه دا وایي چې نیم افغانان رواني تکلیف لري. په میلیونونو افغانان د هیواد څخه تللی دي، یعنی هیواد یې پریښی دی او مهاجرت ته یې مخه کړې ده، او تر میلیونونو خلک خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. 1 میلیون شاوخوا کېدای شي دنه ډیر هم معیوبین لرو. دا ټول د جنگ له وجې. دغه جنگ موږ دې ته اړ کړي یو چې خپل هیواد خپل خاوره پرېږدو او نورو هیوادونو ته لاړ شو. تاسو ولیدل بعضې افغانان بیچارهګان په سمندرونو کې ډوب شول. مجبوریت، فقر، بیکاري، دا ټول هغه دلیلونه دي چې افغانان خپل هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته ځي. تاسو هغه کیمپونه چې په اروپا کې دي وګورئ چې افغانان په کوم حالات کې ژوند کوي، همداسې په ایران کې، همداسې په میلیونونه نور ځوانان په نشهیي توکي روږدي شوي دي. دا ټول د جنگ هغه منفي اړخونه دي چې موږ یې ګورو. نو اوس هیله مو دا ده چې الله تعالی دې وکړي چې یو داسې سوله قایمه شي چې د ټولو افغانانو پکې خیر وي، ټول په مینه ژوند وکړو، او هغه ورونه چې په نورو هیوادو کې دي خپل هیواد ته راشي، دلته پانګونه وکړي. هغه ځوانان چې زده کړې کړي خپل د هیواد جوړولو لپاره لاس په کار شو، نو دا به ډېر ښه موقع الله دې هغه ورځ راولي چې موږ ټول لکه ورونه، که د هغه هر قوم د هر ځای څخه یو، د ورونو په شان د خپل هیواد په جوړولو کې برخه واخلو. ستاسو ټولو څخه مو هیله دا ده چې راځئ په دې تاریخي ورځ، په دې تاریخي هفته کې د خپل هیواد لپاره لاس په دعا شو، خپل ولس ته دعا وکړو، خپل خلکو ته دعا وکړو، اسلامي امت لپاره دعا وکړو، تر څو نورې خویندې کونډې نشي او هیڅ مور خپل زوی په جنګ کې له لاسه ورنه کړي. الله تعالی دې داسې یو ورځ راولي چې ټول په مینه او ورورولۍ ژوند وکړو او یو هوسا افغانستان ولرو. مننه.